سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ ملګرو دغه کومه سیمه چې تاسو ګورئ دا د کابل مراد خاني ده دوستانو دغلته ډېر پخواني هوټلونه دوکانونه دي نن غواړم چې د دغه سیمه کې تاسو ته خپرونه آماده کړم نو هیله ده چې خپرونه را سره تر اخره وګورئ دوستانو له تاسو بیا هم مننه چې زموږ خپرونې تعقیبوئ دوستانو ملاتړ مو وکړئ چې د افغانستان ګوټ ګوټ تاسو ته وښیم ستاسو ملاتړ زما دپاره زموږ چینل سبسکرایب او له ملګرو سره شیر کول دی Afghanistan YouTube channel. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د مراد خانې په کوڅه کې و ملګرو دلته ډېر پخواني هوټلونه دي د کلاپاچي هوټلونه دي نور هم ډېر ښایسته ښایسته پخواني سابقه‌دار هوټلونه دي د دوی به م انشاءالله تصویرونه درته واخلم سلام علیکم سلام ساعت شما خوب جان تانجور بخیر نامت چی است؟ سید جمشید ما تقریبا یک 24 سال میشم خودم وظیفه اجرا میکنم همونجا 24 سال هستی؟ بله و عمرت چقدر است؟ عمر آمدم 24 نه ما قبول ندارم 24 سال هستی یا این وظیفه 24 سال میشه عمرش باشه جایش چرا عمر نمیگی؟ از 35 سال میم ماشاءالله بیا خوشوانی نو خود درباره کاروبارتان بگوی که چطور است کاروبارتان خدا را شکر خوب است اما تغییرات دولت که آمده قدر کارا مزهش نیست لږ کم شوي دي مخکې به م د ورځې تقریبا څو میلمانه راتلله دلته میلمانونه خو ډېره راځي نه کېږي چې هغه حساب وکړو تقریبا څو کیلو غوښه څو کیلو 11 کیلو خلاصېږي اوس او مخکې 12 کیلو 15 کیلو مقصد ډېره څه تاثیر نه دی څومره چې خلک ډېره راځي همدومره کیلو جګ شوی څو کاله یې دلته شاګردي کړې تا یو څلور کاله شاګردي ولا خدا زر استاد شوی او څو کسان تا ټریننګ کړي چې استادان شي تر یو شپږ کسان دي چې هغه استاد شي څومره خوشحالېږي ستا شاګرد استاد بل ځکه ډېره خوشحالېږم یو شاګرد بل در سره نه نسي خدای دې مې راغونه د اخلم اول نه مقصد تو استاد یې زموږ ورور یې څه لرې کاله دی همدغه هوټل کې کېږي څه لرې کاله د دې ځای کرایه بیا څومره ورکوئ کرانه ده خپله والا زنده باد دا خو دې کمال کړی دی چې خپل دی نن ورځ 2 بجې دا چې کار چې خلاص شي بیا ګوشت واچوي بیا سبا 9:30 بجې آماده کېږي سبا 9:30 د
د نن د 2 بجو نه تقریبا سبا 3:30 بجو پورې کار وکوي و مقصد دا ډېر ستړی کار دی و ډېر سخت کار دی بیا دغه پښې او سر چې کوم یو دی کنه چې تاریخي کله پاچا ورته دا د کوم ځای راوړی دا مخلص نه و دای دولت و دولتي ده دولتي دی و دای دولتي ده در سره مخکې څلېرویشت کاله مخکې که نه دا هوټل بیا چا چلولو دا زما ورور و دلته ورور دې څه شو اوس نشته خارج ته راغلو خارج ته څومره وخت کېږي چې خارج ته تللی یو 10 کاله کېږي څه ورور ته څه خبره لرې زموږ د سلام ورته وایم دوستان څومره چې وطنداران خارج کې د هغه د سلامونه وایم و جورج ورور ته نوم وانخیستی خپله بېږي نوم قرضه مرزه خو به دې دی پې نه نه ښه ډېره مننه چې قربان دې شمه ښه راغلو قربان دې شمه خدای په امان ښه وخت Yo Afghanistan YouTube channel. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی؟ سرتون خوب بخیر؟ جان بونجور است بخیر؟ اسمتان چی است؟ نورالله. نورالله جان چقدر وقت میشه که اینجا هتل داری؟ هتل از ما دکان تقریبا 30 سال میشه. از ما که پیش استادم بود خدا بخشه فوت کرد. 30 سال میشه که همینجا هتل داری و همین 30 سال همی کلا پاچه را پخته میکنی؟ کلا پاچه. در اینی وقتا با چطور است نفرا میمانا میاد؟ شکر است دیگه یک ذره روزگارا مردم ضعیف است. کاروبار نیست. مردم غریب شده. 100 خوراک 80 خوراک روزانه. در اینی وقت؟ در این وقت یک ذره تغییر کرده. چند است؟ هست یک 40 خوراک 50 خوراک است. باز خوراکش چند است؟ 1.5 ساعت. 1.5 ساعت افغانی سر یک خوراک کسی کار میشه؟ شکر است سیر میکنه. دیدی کدام نفر میشناسی که در هر وقت میاد اینجا برای از مشتری سابقه داریم. خب بسیار. اونم مشتری که سابقه است در چند وقت بعد میاد؟ یک روز بعد میاد. یک روز بعد؟ یک روز بعد میاد. خب در اینی وقت که حال کارم نیست پیسم نیست بازم میمانه یا مشتری داری این علتش چی است؟ نانی پاک صفا میتی میشه با مزه است. مردم میه بلد است مردم سابقه دار هستیم. اینی صبح که از خواب میخیزی اول چی شروع میکنی کارت؟ نماز خوانده باز شروع میکنیم دیگه میکشیم سرخ میکنیم پاک صفا میکنیم آماده میکنیم برای چای صبح. مغز میمانیم سرخی میمانیم کله است این چیزاست. کله گوسفند است پاچه گوسفند است مغز گوساله است. از صبح که بخیزی تقریبا 5 بجه یا 4:30 بجه باز تیار میشه تا 10 بجه؟ 4:30 بجه تیار است دیگه. از تو چند سال؟ از ما تقریبا یک 10 سال میشه. 10 سال؟ 10 سال میشه که دمی کار است. شاگردی کردی؟ شاگردی هم کردیم. از دست کی کن چی استاد شدی؟ استاد مهندس خلیفه امین استاد شده. خلیفه امین؟ اون خلیفه امین مرده؟ فوت کرده خدا باور. چقدر از او خوش هستی که تو؟ بسیار خوش هستیم که همین کس یاد گرفتیم از پیشش. آینده ما خوب شد. بسیار خوش هستیم.
یک نفر هر نفر میتونه که ترین و سخت است دیگه، وقت میگیرین تقریبا گپ سر دماغ است که از کلا کار بگیری یاد میگیری دزوتی همون طریقیشش بگو که چی رقمی پخته میشه. پختونو دیگه چاره و کش میشه، پاک صفا منظم دادیک تا میشه، چوب میمونیم زیردش، گاز میمونیم در میتیم، جوش خورده میره دیگه. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.